له عبدالله د ملاتړ په موخه د دوستم زرکسي ځواک کابل ته رسېدلی. دا ځواک اوس چیرته ده او څه پلان لري؟ ارګ او افغان حکومت د دوی پر وړاندې څه وکړل او کوم تدابیر یې نیولي دي؟ زلمی خلیلزاد او ملګري ملتونه ولې عبدالله ته په بار ورځي او پټې لیدنې ورسره کوي؟ د عبدالله او دوستم ګډ پلان څه ده؟ څه کول غواړي؟ دا ټول دلته له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. یوې باوري سرچینه وایي چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ټول شموله حکومت ټیم په ټول ځواک سره هڅه کوي د ارګ د زور کارونې مخه ونیسي او په همدې موخه یې سلګونه قطعات د کابل بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. خبریال هارون نجفي زاده وایي تېره شپه ارګ هڅه کوله د ځانګړو ځواکونو په مټ د سپېدار ملیشو مخه ونیسي، څو د صدارت ماڼۍ کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح لپاره د دخول لار پرانیزي، خو بریالي نه شول. نوموړی زیاتوي د دوستم زرکسیزه قطعه 2 ځای پر ځای شوې او د ډاکټر غني کسانو ته سیمه کې د تګ راتګ او فعالیت اجازه نه ورکوي. په یو بل پرمختګ کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر دادماچي اماماتو او زلمی خلیلزاد له ډاکټر عبدالله سره لیدلي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په هکله ورسره خبرې کړي دي. سرچینې وایي چې ډاکټر عبدالله ته دواړو خبرداری ورکړی چې له زور څخه کار اخیستنه به یې ونه زغمل شي، خو په غبرګون کې ډاکټر عبدالله امر ته ګواښ کړی او د مقابل لوري لخوا د ممکنه ګواښونو غبرګون ته د تیاری خبر ورکړی دی. بل طرف ته بیا زلمی خلیلزاد داسې وایي افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی شونی دی او د دې موخې لپاره د ده هڅې روانې دي. ښاغلی خلیلزاد چې له شمشاد ټلویزیون سره خبرې کولې ویل د ولسمشر اشرف غني او عبدالله ترمنځ اختلافي مسایل لوی نه دي. هغه په ټینګار او تکرار سره ویل چې باید دوی ترمنځ ژر تر ژره توافق وشي ځکه اوس د افغانستان لوړې ګټې او حیاتي مسایل مطرح دي. د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویل خلک دا نه غواړي چې خلک په ډار کې دي چې پخوانۍ ستونزې بیا تکرار نشي. له تاریخه باید درس واخیستل شي، موازي حکومت به د افغانستان تباهي وي، دوی هم دا نه غواړي. ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې باید مسؤلانه پریکړه وشي او یو داسې حکومت جوړ شي چې ټول پکې برخه ولري. قدرمنو لیدونکو، نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.